د کابل ابتدایه محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي. د کابل امنیه قومندان د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنیه قومندانۍ د مخابرې مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنیه قومندان د مخابرې نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر 9 بجه به مجلس حاضر می باشند. په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې په وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسیون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي. په داسې حال کې چې په ځنډ سره د دې پیښې څېړلو ځینې خلک اندېښمن کړي وو. عدلي او قضایي چارواکي وایي دا ځنډ د قضیې د پیچلتیا او د دې له امله دی چې پکې ډېر کسان ښکیل دي. خو دا چې له دومره ځنډ سره به د فرخندې په قتل کې ښکیل کسان سزا وویني او په دې قضیه کې به عدالت تامین شي که نه، دا به د محکمې په وروستۍ پریکړه کې څرګنده شي.